أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا سورة نساء پنځم سپارہ یولسم رکو آیت نمبر 100 مخکی آیات مبارک کی اللہ تعالی په سفر کې چې کمی فائدې دي د انسان د لپاره الله تعالی هغه ذکر کولې بیا چې کله انسان سفر کوي نو د سفر سره د انسان الله تعالی چې دنیا ته کم احکامات راغلي دي را لېږلي دي نو د هغې کې چې کم دی تبدیلی راځي د سفر د وجې نه نو اوس الله تعالی دی آیات مبارک کې په احکاماتو کې کما تبدیلی راځي نو الله تعالی د هغې متعلق بحث دی آیات مبارک کې فرمایي او د سفر نه مراد مطلق سفر نه دی بلکې شرعي چې کم سفر جوړیږي نو هغه تی مراد دی الله تعالی فرمایي واذا ضربتم ای واذا سافرتم کله چې تاسو سفر کوئ فی الارض پزمکه کې فلیس علیکم نشتره ګناه نشتره پتا سو باندې جناح ګناه یعنی اثم ګناه ان تقصروا یعنی فی ان تقصروا چې تاسو کمی وکي رکعتین یعنی 2 رکعاته من الصلاه د مانځنه یعنی الرباعیه د سلور رکعاتیز مزنا نو د سفر نه مراد هغه سفر دی چې پاغه سره احکام بدلیږي 3 ورځې سفر چې هغه د وړوکو ورځو نه یعنی عام طور د جمع د ورځو نه چې کمی 3 ورځې نو په هغه کې بیا سفر جوړیږي بیا فقهاو چې کوم دی په هغه کې باندې حساب لګولې دی د دې زمانه متعلق چې کله په ورځ کې سړی سفر کوي په دغه وړوکو ورځو کې خوراک څښاک پکې ام کوي او دغه شانتي منځونه پکې ام کوي نو فرمایي په یو ورځ کې چې کم دی 14 میل انسان سفر کولی شي بیا چې کله 14 میل 48 میل لازي یعنی 98 خمول چې کم دی راځي دا غینا شرعي سفر او په کیلومترو باندې چې کم دی د اغینا 78 یعنی 88 کیلومتر د اغینا راځي چې په دومره مقدار باندې انسان سفر کوي نو هغه بیا په منځ کې کمې کوي قصر به بګي کوي خو په کم منځونو کې به قصر کوي هغه منځونه چې هغه سلور رکعاتیز منځونه دي یعنی د ماسپخین منځ د مازیګر منځ او د ماسخوتن منځ په دې کې به اوس مسلمان بنده چې کله سفر کوي نو په دې کې به قصر کوي یعنی 2 رکعاته به صرف کوي او بیا فرمایي په منځ کې چې اصل جګم دی د قصر اسقاط ته او په سفر کې جګم دی روجا پای کې بیا قصر ترفیح دی قصر اسقاط ماندا چې خامخا پکې قصر کوي او قصر ترفیح معنی ده چې د انسان ته اختیار دی خوا که روزه نیسي او خوا که روزه نه نیسي یعنی چې کله داسې سفري چې په هغه کې انسان ته تکلیف او انسان روزه نشي نیوي روزه دې نه نیسي بیا په سفر کې خو که چېرې داسې چې دا آسان سفر دی مثال په طور باندې د دې وخت کم ګاډي چې په کې سړی سفر کوي دې ځای نه پېښور ته ځي نور ځایونو ته چې هغه د سفر جوړیږي او د انسان ته تکلیف نه ونه وس دله پکار ده ښه ده چې دا روزه چې کم دی ونیسي بیا فرمایي چې کله مسلمان بنده کله سفر شروع کوي نو چې کله دا د خپل کلی د حدودو نه وځي نو د سفر شروع شو مثال په تور باندې و د دې سړی روان شي پېښور ته ځي نو اوس چې کله مونږ شیرګل ته کله ورسو اگر که دلته اوس دغلته چې کوم دی د مانځه ټیم راغی نو مونږ د کور نه د سفر په نیت باندې وتو مونږ سفر کوو نو اوس په مونږ په شیرګل کې هم د سفر مونځ کوو یعنی د ماسپښین مونځ دی نو اوس په 2 رکعاته مونځ ته کوې نو چې کله ته د خپلو حدودو نه واوښتې نو بیا به چې کوم دی د قصر به کوې په مونځ کې او د سنتو متعلق فرمایي 2 قسمه چې کوم دی روایت راغلی دی یو دانه چې ترک السنت فی السفر سنت پرې خودل د سنت په سفر کې چې کوم دی دا سنت دی خو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه چې کوم دی یو کس تاسو کو چې تا فرض وکړو چې کوم دی سنت ته ونه کړه هغه وته فرمایل چې ما په فرض کې کمه وکړو نه فرض می پوره ونه کړم نو زه سنت څنګه وکم سنت خو سنت دی یعنی ما فرض 2 رکعات وکړه نو سنت په څنګه وکم سنت خو سنت دی خو بل روایت کې دا ام دی چې حضرت
برا ابن عازب رضی الله عنه روایت ته چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اتلس ورځې په سفر کې وما خو چې کله با نور پریوتو دا غینه پس کله منز براتلو یعنی دا ماخام منز براغه دا غینه چرته ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی لیدلې چې هغه سنت پریخي دي یعنی سنت نه دی پریخي دوه قسم روایت پدې کې وسره غلې دي نو چې کله وس مسلمان بنده ته تکلیف نشتا مثال په تور باندې په سفر کې مسلمان بنده روان دی ته اوس گاډي ولاړ د دند ولاړ چې کوم د جمعات کې په سنت باندې ټول خلک ته په انتظار دی په دغه وخت کې مسلمان بنده سنت پری دی او راضي به چې کوم د خپل سفر وکړي خو که یو ځته اوس مقام ته سړی او دی الته چې کوم د پنځل سورزونه کم قیام کوي یو سړی زوځګي تلاړو هغه سفر جوړیږي یعنی 48 میل د مسلمان سفر وکړو 78 کیلومتر چې کوم مسلمان بنده سفر وکړو وس هغه مقام ته دا ورسېدو او دغه مقام کې دا دی وس د نور سفر نه کوي کمزه کې میلمه ده د توس وخت شتنو په کار د چې د سنت وکي یعنی دا به سنت کوي په سنت کې بیا قصر نشتا د سحری سنت په نه پری دی او دغه شانتي د ماسختنی وتر به کوم د نه پری دی دا واجب دی او چې کله یو مسلمان بنده سفر کوي او دا کله په یو مقیم امام پسې ودرېږي نو دا به 3 رکعاته پوره پسې کوي یو سړی زګي تلاړو نو وس التا دا په سفر کې دی خو چې کله په مقیم امام پسې ودرېږي دغه کلی امام دی کم کړی د چې تلې دی په دغه بس جوس کله منځ کې نه دا خپل منځ پوره کوي او چې کله مقیم کسان دغه کلی کسان دا میلمنړو میلمای مخ کې کو مانځه ته امامت ته مخ کې کو دا بس اعلان وکړي چې په سفر کې ما تاسو چې کوم د خپل منځ برابر کوي کم مقیم کسان چې دي په دویم رکعت باندې بجګم دي دغه مسافر امام سلام وګرځي دغه کلیوال چې کومه د مسافر امام مخې کړي نو دغه هغه به سلام وګرځي او دغه مقیم خلک په کوم د خپل منځ پوره کوي یعنی 2 رکعات په چې کوم د نور وکي او دغه شانتي فرمایي چې د 15 سورزونه به کم د سفر نه یعنی چې کله د 15 سورزونه کم وخت انسان تیری نو دغه بو سفر شمارل کېږي د مسلمان بنده خو چې کله یو زه ته تلل شي ولته 15 سورزونه زیات استا اراده دلته بس قصر نه کې بلکې پوره مزبکه یعنی پوره مزبکه وس الته چې کله ورسې دیتا او دغه شانتي فرمایي چې امام ابو حنیفه رحمه الله پنځ باندې دا قصر واجب دی ځکه وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې فقبلوا صدقته د الله صدقه قبول کړئ دا د الله تعالی طرف تاسو ته صدقه ده تاسو قبول کړئ وای دا د امر صيغه ده امر ځکه د وجوب د پاره نو وس په دې مسلمان باندې واجب دی چې دا قصر وکړي چې کله په سفر کې سره 2 رکعات به کسلور رکعات وکړه نو وس دلته په دې دویم رکعات باندې دیلا دا ناس ته چې کوم دی واجب ده یعنی فرض ده چې کوم دی دویم رکعات او دغه قاعده پرې خو د دریم رکعت ته چې کوم دی پاسې دو یعنی د قاعده خو اخیری وکړه سلام یې ونه ګرځاو دریم رکعت ته پاسې دو نو په پرزو په چې کوم دی بیا نفل خپل یو ځای کړو په وسه کړه نو وس په دې باندې چې کوم دی دا مونږ واجب الاعاده شو په دوباره باندې چې کوم دی را ګرځي د دې وجینا قصر چې کوم دی په مسلمان باندې واجب دی چې کله د په سفر کې لاړو دا بوس خامخا قصر بکای یعنی پرې دی بنا 3 رکعات باندې کوي بلکې 2 رکعات بکای او سنت چې کله وته ټیمونو سنت پکای چې کله وته ټیم نو داسې وخی خلق وته ولاړ نور څه وزر دی وته نو بیا چې کوم د سنت بیا پرې خو دیم چې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړیم دي د بعض صحابو روایت ته او بعض صحابو چې پریخه ام دي نو الله تعالی دی آیات مبارک کې فرمایي وی کله چې تاسو سفر کوئ پس مګه کې نشته دی ګناه پتا سو باندې ان تقصروا چې تاسو قصر وکي کمه وکي من الصلاه د مانځنا فرمایي شاه ولی الله رحمه الله چې د قصر نه مراد قصر القراءت ته یعنی چې کله سړی په سفر کې نو د موز قرات په ډیر کم کوي یعنی واړه واړه سورتونه به کم دی وای سفر کې روان دی او د کوم د سوره بقره په مانځ کې شروع کړه مثال به تور باندې او لوی سفر دی مسلمانانو ته پاتې دی نو الله فرمایل چې تاسو چې کوم د کمواله کې د مانځنه نو شاول الله رحم الله فرمایي وای چې کوم د دینه مراد کمواله د قرات ته بیا فرمایي ان خفتم کيریدی تاسو ايفتنکم الذين چې په پدنه کې به وګورځوي تاسو هغه کسان کفرو چې کافران دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو کس تاسو کو وای الله تعالی خو دی آیات مبارک دا فرمایلی دی چې کله پتا سو باندې یری وي د کافرانو طرف نه حمله د باندې کوي نور څه تکلیف تاسو ترسي نو تاسو قصر کوي وای د دین خدا معلومی کې چې کله د کافرانو یره نه بیا به ګنده مسلمان د قصر نه کوي هغه وته په جواب کې فرمایل وای تا ته چې کوم اشکال راغله د اشکال ماته امر راغله وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نزلاله ماده تاسو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله هذه صدقه دا صدقه دا تصدق الله علیکم
چې پتا سو باندې الله صدقه کړی دا او یو فرمایل فقبلوا صدقته وای تاسو چې کوم د الله تعالی د صدقه قبول کړي یعنی دا د الله تعالی طرفه صدقه تاسو د الله تعالی صدقه قبول کړي صدقه برت کیږي نه بلکې دا به قبل ولای کیږي قبلې به مسلمان بنده نو دیو جن الله فرمایل کچری تاسو یریږي د دین چې په فتنه کې به وګرځوي تاسو هغه ځان کفرو چې کافران دي بیا الله تعالی فرمای ان الکافرین بشک کافران کانوا دی لکم تاسو د پاره عدو مبینا دشمنان خکارا چې کوم د تاسو د پاره چې کوم د دشمنان دي الله تعالی دی آیات مبارک کې د سفر متعلق چې کوم د احکامات بیانول او د غشن د منز حکم چې کوم د ټول لومبه د ایمان نه پسته نو الله تعالی او فرمایل چې کوم تاسو کله سفر کوي نو تاسو چې کوم د مانځنه کمې کوي قصر چې کوم تاسو په مانځ کې کوي الله تعالی فرمایي واذا ضربتم یعنی واذا سافرتم کله چې تاسو سفر کوو فی الارض فزمک کی فلیس علیکم پس نشته د پتا سو باندې جناح یعنی اثم الگناہ ان تقصروا یعنی فی ان تقصروا دا تاسو کمې وګي من الصلاه دمازنا یعنی ان تقصروا دا تاسو کمې وګي رکعتین دو رکعاتا من الصلاه یعنی من الصلاه الرباعيه دا اغسل الرکعات زمزنا ان خفتم کيری دای تاسو یعنی ان اتمامها د دمام ولود د مزنا د پورا کولو د دیمون ایفتنکم الذین چې په فتنه کې به ورځوي تاسو او کسان کفرو چې کافران دي ان الکافرین بشک کافران کانو دی لکم استاسو دفارا عدو مبینا خکار دشمنان